Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hope that everybody is doing well. In this video, we are going to learn about a phrase, a clause, and the difference between a sentence and the clause. So if you're interested, please continue watching this video. First of all, let's talk about the definition of a phrase. A phrase is a part of sentence that does not have subject and verb and doesn't have complete meaning. Phrase د جملې یو برخه ده کوم چې سبجیکټ او ورب نه لري او مکمله معنا هم نه لري. صحیح شو؟ او فریز چې دی دا په درې قسمه دی: noun phrase, verb phrase او prepositional phrase. Noun phrase is a phrase that acts like a noun. Noun phrase هغه phrase دی کوم چې د نوم په توګه عمل ترسره کوي. مثال په ډول the smart student. دویمه خبره: verb phrase is a phrase that contains verb and helping verb. Verb phrase هغه phrase دی کوم چې اصلي فعل او کومکی فعل لري. د مثال په ډول is going. بیا دا په دې په اړه ان شاء الله به په وروسته بل ویډیو کې خبرې وکړو چې یاره اصلي فعل څه ته وایي، کومکی فعل څه ته وایي. درېیمه خبره: prepositional phrase is a phrase that begins with a preposition. Prepositional phrase هغه phrase دی کوم چې په preposition سره شروع کیږي. د مثال په ډول under the table. ګورې دا موږ سره یو prepositional phrase دی چې په preposition سره شروع شوی دی چې under موږ سره یو preposition دی. د preposition په اړه به ان شاء الله بلې ویډیو کې به تفصیل سره خبرې کوو. ورپسې موضوع زموږ clause دی. So what is clause? Clause څه ته وایي؟ A clause is a part of sentence that contains subject and verb and sometimes it gives complete meaning and sometimes not. Clause چې دی دا د جملې یو برخه ده کوم چې سبجیکټ لري او ورب لري او بعضې وخت کې مکمله معنا ورکوي، بعضې وخت کې مکمله معنا نه ورکوي. صحیح دی؟ کلازونه چې دي په دوه قسمه دي: independent clause او dependent clause. Independent clause is a clause that has complete meaning and can stand alone. Independent clause هغه clause دی کوم چې مکمله معنا ورکوي او یوازې د استعمالېدو وړ دی، یعنی کېدلی شي چې ځان ته استفاده شي. Dependent clause is a clause that doesn't have complete meaning and cannot stand alone. Dependent clause هغه clause دی کوم چې مکمله معنا نه لري او یوازې نشي استعمالېدلی تر څو چې independent clause ورسره یو ځای نشي. د مثال په ډول: Ali went to bed because he was sick. علي وده شو ځکه چې هغه مریض و. دلته اوس دوه کلازونه دي. صحیح دی؟ یو انډیپندنٹ کلاس دی اولنی، دویم چې دی ډیپندنٹ کلاس دی. انډیپندنٹ کلاس چې دی مکمله معنا لري، ځان ته استعمالېدلی شي. ډیپندنٹ کلاس مکمله معنا نه لري، ځان ته نشي استعمالېدلی. صحیح شو؟ اوس راځو د جملې او د کلاس ترمنځ فرق. جمله خو سبجیکټ هم لري او فعل هم لري، مکمله معنا ورکوي. بلې جملې ته ضرورت نه لري چې دا بله جمله دې سره یو ځای ووایي چې تر څو دا مکمله معنا ورکوي. صحیح دی؟ او کلاس چې دی دا د جملې یوه برخه ده. چې شه ده؟ د جملې یوه برخه ده. چې بیا کلازونه موږ وویل چې په دوه قسمه دي: انډیپندنٹ کلاس او ډیپندنٹ کلاس. صحیح دی؟ انډیپندنٹ کلاس مکمله معنا لري، ډیپندنٹ کلاس مکمله معنا نه لري تر څو چې د انډیپندنٹ کلاس سره یو ځای شوی وي. صحیح شو؟ نو دا د جملې او د کلاس ترمنځ فرق و. په اخره کې په یو جمله کې دا ټول مسایل درته تشریح کوم. When the bell rang, the student left the classroom. When the bell rang, دا dependent clause دی. The student left the classroom, دا independent clause دی. After lunch, دا phrase دی سره. اوس دا ټول چې دي د جملې برخې دي. خپله دا ټوله چې ده دا یوه جمله ده او په دې کې دا درې برخې چې دي، دوه چې دي کلازونه دي او یو دا موږ سره پکې phrase دی. دا اوس موږ نننی درس تر بیا تعلق کوو.